السلام علیکم. نه غواړم ناهیلې شئ، خو د یوه ستر حقیقت پر وړاندې مو سترګې پرانیزمه. که تاسې چیرې په دې ټولنې کې ګرځئ راګرځئ، د خپلو خویندو، کونډو، یتیمانو او بېوزلو خلکو حالت وینئ او ځان پرې ناګاره کوئ، او یا خبرېږئ په نورو هیوادونو کې یاستئ او د دوی له حالته خبرېږئ او ځان تېر باسئ، یا مو پام نه وي او یا په یو غفلت کې ویده وئ، نو د یوه څه په اړه مو سترګې پرانیزم چې خدای مه کړه د الله تعالی پام له تاسې وانه وړي، ستاسې ژوند له مشکلاتو، له مرضونو او له آفتونو ډک نشي، ستاسې له ژوند د سکون کډه ونه کړي، په اولادونو کې مو مریضي ډیره نشي او په مال کې مو بې برکتي ډیره شي. الله تعالی ځینو ورونو ته توفیق ورکړی او د دې حقیقت پر وړاندې سترګې پرانیستل شوي دي چې د کونډو او یتیمانو حالت وګوري او له دوی سره مرسته وکړي. هدف مو دا نه دی چې ویډیو وکړو یا خپل ځان پکې هیرو ثابت کړو، بلکې هدف مو دا دی چې یو څه تشویقي بڼه باندې تاسې ته هم در وړاندې کړو چې د دوی حالت ووینئ او وګورئ چې دا هیواد له څومره بېوزلو خلکو ډک دی. په دې هیواد کې چې له یوې خوا فقر 54% و، ډیرو خلکو دلته په فقر او بېوزلۍ کې ژوند کوو، له بلې خوا یوه وبا راغله چې خلک یې په کور کېنول او د خلکو نه یې د ګټې وټې وسایل هر څه واخیستل او یتیمان یې لا پسې اقتصادي له اړخه وځپل. د دوی به وضعیت څه وي؟ آیا تاسې د دوی حالت نه ګورئ؟ د دوی اوښکې نشئ پاکولی؟ له هغو خلکو ډیره زیاته مننه چې دغه هر څه یې درکړي دي او مرستې یې رالیږلي دي. زموږ یو ورور په جلال آباد کې تجار دی، الله تعالی د توفیق ورکړی دی چې ماته یې شاوخوا 2 لکه افغانۍ رالیږلي. ځینې نور ډېر سوداګر دي، عام خلک دي، په بهر کې اوسیږي، خویندې دي او ورونه دي، مرستې یې رالیږلي دي چې موږ یې په افغانستان کې بېوزلو کونډو او یتیمانو ته وویشو. نن مو همدا کار کړی، 80 فامیلونو ته به نغدې روپۍ ویشو. هدف مو له نغدو روپیو ویشلو دا دی چې که زه چېرته ضرورتونه لرم او ته ماته اوړه راکې او زما په کور کې کیدای شي اوړه یي، خو ته په ما باندې اوړه تحمیلې، ته باید ماته خوشحالي راکړي. نو د په همدې موخه باندې مو پرېکړه دا وشوه چې نغدې روپۍ وویشو، تر څو دغه کونډې خپلو اولادونو دغه یتیمانو ته پکې روژه کې یا اختر ته نږدې ورځو کې یا په اختر کې یو څه واخلي او د دوی څېرې له خوشحالیو ډکې شي. موږ ته همدا مهمه ده چې الله تعالی راضي شي او د دغو یتیمانو په څېرو باندې خوشحالي ووینو. جاوید جان په خپله هم د 20 کورنیو مرسته په غاړه اخیستې ده چې ځینو ورونو او خویندو دته هم نغدې روپۍ رالیږلي دي او جاوید جان نن موږ سره اوږه راکړې ده او دغه خیر کار کې ښکېل شوی دی. ډېره زیاته مننه وکړم. خیر اوسې. اول خو مننه کوم د عبیدالله ورور څخه چې په دې لړۍ کې د موږ سره همکار و او په روژه مبارکه میاشت کې د ډېرو فامیلونو سره کومک وکړه. اګرچې د دا فیلډ بیخي فرق خو د خپل مسؤلیت احساس کړو چې د کونډو او یتیمانو په شونډو مسکا راولو. زه باید مننه وکړم د خوند څخه چې د کاناډا د وینکوور ښار څخه موږ سره کومک کړی او بخصوص هغه مسافر چې دی په ایران کې دي د خپل مسؤلیت احساس کړی و او د دا کونډو یتیمانو د یاده نه و ایستلی. زه به د دې مشکلات تاسو سره شریک کړم. وګورئ چې په دې وطن کې څومره دردونه او څومره غمونه دي. فقط یو څو نفرو سره به خبرې وکړو. السلام علیکم مادر جان. خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ بخیر هستین؟ شکر است. مادر جان چه مشکلات هست؟ مشکلات زیاد است بیادر جان. بچگکم 4 سال میشه سرطان داشت، بر ازای خدا رفت خانه کراییستم 6000 3000 کرام میتیم در خانه 4-5 فامیل ششتیم بیادرکیم. خودم در بلاکا کار میکنم، بر برادرم شان معلوم است. مادر جان رمضان چطور تیر شد؟ تیر میشه بیادرکم دیگه، گاهی میافیم گاهی نمیافیم بیادرکم دیگه. خدا مهربان است.
برای چیزی آمادگی نه گرفتین؟ نه یه چیزی هیچ سودا نکردیم، نه نگرفتین؟ بیادر 4 دانه صغیر بچگه که مستک به خدا هیچ چیزی برشان نکردیم بیادر خور. بیا خدا مهربان است. بیا. دیگه چیز دست خوردنی ندارم، کرای ندارم که خانه ندارم، کرا میتمش 6000 7000 کرا میتم، مورم یگان روز میرم یگان جای یه کار اولادایت هست؟ میکنم. آه اولادایم هست، یگان جای کار پیدا میشه، یگان جای نمیشه دیگه نمیتم. برای سودا مودا چیزی گرفتین؟ نه نگرفتم سودا، پیسه هم باشه سودا چی رقم بگیره. بیا خدا مهربان است. دوستانو دغه ټول فامیلونه چې تاسو ګورئ شاوخوا اتیا فامیلونه دي چې د ټول دغه مشکلاتو سره مخ دي. تنه موږ د یو څو خوندو در تاسو ته وښودله. باور په خدای وکړئ چې په دې خوندو باندې به ولې د سړي زړه درد نه کړي. بځای د دې چې د ماشومانو باید درس ویلی وي، فقر راوستلی دی تر دې حده پورې چې د خورکۍ به اختر ته جامې نه لري. غواړم د مورکۍ سره هم خبرې وکړم. سلام مادر جان، خوب هستین؟ سلام خوب است؟ مادر جان چه مشکلات دارین؟ برای سودا مودا چیزی گرفتین یا نه نگرفتین؟ پدر جان نه چیز نگرفتیم. مشکلات مولودک میوب هم است، یتیم هم هستند، مریض است. امشب 10 بجه شب هم پیش دکتر بردیم، یک رنگ سرش حمله میآید باتیم. حالا صبحکی هم بردیمش، یکی دندانکایش هم به مروی خورد افتیده بسیار. نه و بعد دو روز سه روز دکتر هستم، نه چیز آمادگی گرفتیم نه سودا گرفتیم. می چیز یا خدا مهربان است که مشکلات حل شود. دیگر بخیر باشین. دوستانو د زموږ د وطنوالو حالت تاسو وګورئ. دا یو نمونه ده. د کابل یو بخش دی. په میلیونونو خلک په افغانستان کې اوس یو زیاتره فیصدي د خلکو کونډې او یتیمان دي. په اخره کې یوه خبره کړم چې مسکا دې پر موږ حق د وطنداره. السلام علیکم.